چینایي شرکت افغانستان کې ستره پروژه پیل کړه. افغانستان کې د چین ځنډول شوې دا پروژه 15 کاله وروسته پیل شوه. له کلونو ځنډ او انتظار وروسته د اسلامي امارت پرله پسې هلو ځلو د هېواد ستر اقتصادي پروژې مس عینک عملي چارې پیل شي انشاءالله. د دغې پروژې له پیل سره زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره شوې. د مس عینک او د ټافي پروژې عملي کارونه پیل شي. په 40,000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د قانون او پټرولیم وزارت د ویاند همایون افغان په خبره له کابو 15 کلن ځنډ وروسته د مس عینک کان عملي چارې پیل شوې. ښاغلی افغان زیاتوي قراردادي کمپنۍ مکلف کړل شوې چې د مسو د دې ستر کان عملي چارې او 100 سلنه پروسس پیل کړي او د دې کان ترڅنګ بیا د کمپنۍ د 2008 میلادي کال له شویو پریکړو او تعهداتو سره سم بېله کوم ځنډ او خنډ وروسته د مسو د یاد ستر کان د کیندنې او پروسس چارې عملاً پیل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو هیوادوالو، له کلونو ځنډ او انتظار وروسته د اسلامي امارت پرله پسې هلو ځلو د هېواد ستر اقتصادي پروژې مس عینک عملي چارې به سبا چهارشنبه د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شي انشاءالله. د نړۍ په کچه د مسو د ستر کان چارې به د هېواد د ملي ګټو په اساس او د کمپنۍ د قراردادي کمپنۍ د پخوانیو ژمنو سره سم پیل شي. د مس عینک پروژې سره به په هېواد کې یو لوی اقتصادي تحرک رامنځته او 3,000 هېوادوالو ته په مستقیم ډول او 10,000 هېوادوالو ته په غیر مستقیم ډول کاري فرصتونه. پلازمینه کابل کې یوې غونډې ته د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر ویلي د مس عینک کان پروژې عملي فایل سره به 3,000 هېوادوالو ته په مستقیم ډول او 10,000 هېوادوالو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان د معدنو له پلوه د نړۍ په کچه یو له غني هېوادونو څخه شمیرل کیږي چې په مختلفو ولایتو کې 1500 ډوله مختلف پیژندل شوي معدن لري. الحمدلله اوس مهال د معدنو په سکتور کې په 40,000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده او موږ پوره کوشش کوو چې داخلي او خارجي سرمایه ګزارانو ته د سرمایه ګزارۍ زمینه برابره کړو ترڅو د معدنو په سکتور کې د کارموندنې کچه نوره هم لوړه شي. ان شاء الله تعالی په نږدې وخت کې به د مس عینک او د ټافي پروژې عملي کارونه پیل شي چې په زرګونه هېوادوالو ته به د کار زمینه برابر. د یاد کان د کیندنې او پروسس چارې له یوه چینایي شرکت MCC سره لاسلیک شوي دي چې له تېرو 15 کلونو یې د بېلابېلو دلایلو پر بنسټ د پروسس چارې په ټپه ولاړې وې، خو په دې وروستیو کې د اسلامي امارت د بېسارو هڅو او کوښښونو په پایله کې دا د عملي چارې پیل شوې. د مس عینک کان د کابل سویل لویدیځ په 30 کیلومترۍ کې د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ کې د عینک په سیمه کې موقعیت لري چې د سیمې په کچه د مسو ستر کان بلل کیږي او د افغانستان لپاره خورا اقتصادي ارزښت څخه برخمن دی. د اقتصاد پوهانو په وینا افغانستان لپاره د کاري فرصتونو ایجاد، د ملي عوایدو ډیرښت یو شمېر نورې حیاتي ګټې لري